اخص تلویزیون قدرمن لیدونکي اورېدونکي که خیر یې ژمنه سره سم بیا هغه ولمار پیدا کړی چې توسه غوښتنه وه توسه ځوابین لګلی وي توسه خطین لګلی وي چې دغه سړی توسه ولما کوي د کړنه میږ ته وښایي چې دا څه شی کو دا اصلي دی دروغ یایي که چېرې دغه رقم ته دغه متربه وي خو بیا به میږ اویر درېمې خلک ډېر مشاور شوی دی که تور خلک وي ته وي لوړ وي دی د مینه توازینه کو که خیر وي د نوم دی چمچه ګل صاحب یې دنه به میږ پوښتنه کړي چې ته دا تویز چې کې دا څه رقم یې کې دا څرګه لګېږي کې مریضون تو ته ډېر څه سره ښه کېږي نه ښه کېږي دا خلک چې په لاندې ته به لوړ دي څه ښکارده شوي دي خو دنه به میږ پوښتنه کړي که خیر وي اول خو چمچه ګل صاحب تو ته ښه راغلاست یایم چې حاضر شوې میږ مس ته میږ بلنه ومنله خبریال صاحب خدای دې ژوندی لره عمر دې اوږد شه زه همیشه خلکو په خدمت کې یم همیشه به خلکو ته خدمت کوم مننه ژوندی ده وې چمچه ګل صاحب رو به شما یوې پوښتنې ته ځکه چې خلک تلواسه وه دغه که خیر وي ارموند و چې دنه به میږ کیسه وروي چمچه ګل صاحب نه اول خو څومره زده کړې دې کړي دي تو چې دا زون درسه ولی څه شی دې ویلي دي چې دا ته وایي ځکه د دومره تاثیر دی چې دا خلک ویایي خبریال صاحب یو خدای خلکو عقیدارو بل مو قیدی سپرا یلیدو قرآنی سپرا می یلیدو قرآن شریف می یلیدا خلصام یعنی ما یلیدو دومره تعلیم می کړه ده تخت زلر سواله خو خلک وی چې هسه یو ډسی دی بیخي چې شی ویلی نه دي خو دخت ډېر څه زده کړي نه داسې فکر ونه کې خلکو ته مې ټوټ معرفي نه کې نه د معرفي که ما ډېره زده کړې دې کړي دي روپه شما یوې پوښتنې ته یس کمرامن صاحب ته دا کمره بند کړئ ځکه چې دا کیسې زه دی خصوصي سره کې دا کوم خلک چې توسې ته ډېر شي دغه ورته ووایئ چې په پلونکي ځای کې کېډې دنده شوې تویز په پلونکي ځای کې یخه یا یې په اوږو پورې تړلی یا یې په داړه پورې ده یا په دوله کې ده یا په ونه کې دی دا توسې څرګه معلوموئ چې دا ورته ووایئ چې په دغه ځین د تویز دی در خلوص که یا یې وسېځه یا یې پرې که په تونده کېډې شوې دا څه کیسه د خلک یې نه وروي خو دا ښه خبره ده چې موت و منځ کې خبره وي خبریال صاحب دا دارېدو که نه چې موږ ته چې مریض روشي البته هغه سړی چې مشکل لري یا کومه ښځه چې مشکل لري چې کله موږ ته روشي موږ ته ووایي چې موږ کورنۍ کې دا مشکل دي دا ستونزه ده هغه ستونزه اول مکمله وورو او کله چې موږ ته زمینه برابره شي چې کسه څه خدا خبرې ولې نه نشته کمره باندې چا نشته مقصد تبا ول نه دی د فکر ول نصر متایو رختویز وکړو ول نصر بالکل یا تکمو نو کله چې مونږ یې راز وخلو کنه نو بیا وخت ورکو ته وایو مسله خاوي ته درناکو خوي ته درناکو دا رقم ته دیني شوی دا رقم ته دیني شوی دښمنون لري کور کې نه لري بيدیا کې لري دا مشکل ته جوړوي دا مشکل ته جوړوي دا مشکل ته جوړوي دا ټول مشکل وي ته په وځي کوي دا وایي خو وخت ورکو وی ته وایو چې یوه هفته بعد ورته ځکه دا ته وي زه په زعفرانو نه دلې کوم مصرف دې ته په کومو دې ته به څرمن ورچوې سګې څرمن به ورچوې پلونکای شای به یې تر غوړې پلونکای دا مونږ بیا که څه وخت ور کوو که نه کله مو چې وخت ور کړلو مونږ په دا وخت کې دا پلټنه اول ته وکړو چې دی چا سره مشکل لري لوړ شو خپل خلک لرو یا خپله لوړ شو منطقه کې توی راوي ته خاښ کړو کاغذ وی ته خاښ کړو یا چېرته په ونه کې وي تر کړای کړو یا چېرته داړه کې چېرته کوینځ کې پټې ویر کېږدو داړې کوانج کې هو هغې ویر کېږدو نو چې کله هفته بعد رسیو نو رښتیا نوره معلومات راغلو چې دی چا سره مشکل لري اوس دا مشکل چې ټول راټول کړو بیا چې کله رسي وي ته وایي چې تونه خو دا رقم ته تویزونه شوي دي چې بربود یې درولی قهر ده صفا قهر ده چې په وخته رسېدله نه وه بربود یې درولې خو بېغامه شه 21 پیریون مې په تصرف کې دي ړندوکي ته به وایم لوړ به شي تویزونه به دې ته وکږي سړی دې ته ښیم چې چا دا مشکل دې ته جوړ کړي دي تویزونه چا دې نه کړي دي آی ډېر په سخت حالت کې تویزونه لیکي تویزونه دې ته راوکږم انشاءالله دا ټول مشکل دې حال شي وشه وی ته وایو چې پلونکي ځای کې په ونه سې تویز کوړای ده چې چاته مو په ونه سې کوړای کړی وي ته وایي چې په ونه سې کوړای ده ایرون شي چې کله لوډ چوري کو کې وي ته وایي چې بیا بې رورې دلته چې دې تړانګې کم
اته ویس چې روپو سیو یا ونی نر بس یا دال نر لري کیو یا مو چته وي تخخ کړی کومي ونی لوند یا کومي دال لوند مو تخخ کړی وي خپل ورجان دې مو زیاوي ته وخی چورش یا وې چې کسان د خو اختیار بازارګ دا بازارګ دا ورته وښه تویز او په ته وچو دې مخ ایران کوي ته چې نور پیغام ګرځي اس مشکل باندې ویو مننه کومه پیسې خې پرې مونته نه وخلو خد دلای پیسې وینه وخلو ورمنګه هغه گزارا پر ونه پیسې لاس زره په دې شال زره ویته وخیو چې شال زره کله چې تویز ورکو کی شال زره په دې 15 زره زپارو کی چې سړی حقیقت کور دی وکړو څومره خو دا کیسه چې کانه وروي دا زتو سره کی پریون لاره کنه لاره خلکو یای چې سخت پریون یو بیش پریون لاره یو شتا کله چې بيزي لور نه بیا د غاز کې په تخته کوما چې سره پتیګه نه کې ډرا خو یزرا نه لاره نه خاصه ای قدرمن کریختیا کامرا خو باندې خو کیسه خدا شای وشوا چې سیر څه ما بل سولتا چې تو څه د غزن زنه شاخل ته چې د زنانه مریضون چې دردري می ولتا و تا ویای چې د پریون دي چې دا داسه دو چې دا داسه دو یغه نه تو څه پریون جوخ خای خلق واس په خو پریون نزنی چې کله تو ست ډیر شي تو ویس پلیتا و تا و دام کوي دا څه کې ساده دا څرګه وسرا کشي ودا کې کیم راس دا غوږ نه ورګا نه کامرا دا راګانته خبري اوسه که چې چاته هول ونه یا ام دا داري خو دا داري وی اول دا خسته وای چې غوړه دی بان صفا ولا ته وای چې مشکل شه دی وای چې ولا کا کور کړای شم یا دا نشم کړای یا دې نه پتانګ یم یا نه پتانګ یم یا صافیا کنه شم ته پلا یا لګي یا غو وینم شم وشاله یا دا چې بوای نشم دا تا ساخ دیو او مجبوریت دی نه مزون غوړم چې تنه خلاص شم نو شاوی ته وای چې ته دې هغه میړه دې سره ولې میړه چورولې ته وای چې دا خزانه راټ ویزونه شوی دی پیریون وسره ملګری شوی دی بربود دو کته کومه وسرونه کې کته هم کوي وسرونه کې ته خبره ونه مني د خبره د خزه د نجوبلیږي پیریون د نویجنی یا به کمرنه د نتریلی وی یا به کوټه سر نتریلی وی بیا به وتاویا چې دا کافر د مسلمانانو دا څه دا ټولې خبرې وي تکو خو وشه سړی مجبور شي میړی مجبور شي چې ولا دا خزنه وي ته وای چې کله دا کومه دی وسره وکړه سم دا کومه چې وسره وکړي دا خپل حقيقي پارز دا ورشه چې خزه غنه خلاص شي ای مشکل نه خلاص شي خزه بیرې دا وې ته کې بیا نور خزه ته تبلیغ کی چې ولا دا رقم ته مولو دا رقم ته تو کوډګار د البته مولو نه کوډګارو تویزګار چې تویزنه خلکو ته کیو پوه شوې نو دا بیا رش په موږ نور عايزه پاکي ور موږ ته خبره چتا شي ای دې مشکل خدای سره حال کې ډېر خبرو وارده چې مو ته دا طریقار خیالي وای خو ځان نه راځي چې د تو وزیره مې شروع کړی وای څرګه دا فکر وکړ چې زه دا یو ویزګار شم اکټګار دا شم دا سوچ ډېر سرګه راغی دا سرګه کې خبريال صاحب دا چې وا چې ګډای می چلاواله چې ډېر مګړل درې سوا پوه شوې خړې مګړې مو زګاره به چې دا چې دای نشوم دغاري وارث چاته ورغلم مو چې موتا چې لګ لوس په مې روان شي چې اسړای مې ولدو چې دلی کل مې ولدل چې ور چې خرید غاری کرخي سره تیرول دار ټنګ خانه جوړه لکه خط کای شي دا شین خط کې شین سره جوړول مو چې ولا دا خو کسان چې مو کړی نه دا څه مشکله خبره او شاف مخ د کایدي سره پورا مې و شاوی ته و مې چې زول سره مې زه ته مې نو وې د ته مې آغاز کې څو روپۍ ورته مې چې ولا دا کاروبار نه مو شروع کړی ولا کا پرېږه ادم او شاو ته نن سبا خو چې ته زړې خدي سدي چې دته یو څه په خلا کې ور کې لګي ولا ځبه او ټول کوم دي سر خبره ویو خو شپه تبلیغ دي شروع کوي تبلیغي وکړو څه نه فرته وکړو نو دا رقم ته ورځ په ورځ را شرم کیږي اوس نو مې ډېر مرزان ورځ درجات شو ما ولته علامبار نه روغه په څټ وله ما ځکه ما و چې د دام را شه دای دا څرګ خو نه وړه چال وال دا لاړل تا خپل دي نشته نه پرې نشته نه ته وایي تا پریون چې ته مونږ تا پریون وایستا دا خبره هڅه کوي نه کړه دا نه تیر وته کامرامن صاحب دا کامرا چې پریون دا چې پیرای په لوس کې نه سه کنټرولوي ا لیدای کی نه تا ور لیدای کېږي ابو بیا ته ولمي کی ابو بیا په تاسو ګرځي عجیب خبره ده مننه کامرامن صاحب کامرا چالان کا میګ به یس کا خیر وی چې ډېر مننه کوم ډېر معلومات ور کړل زکه چې دای داسه توازینا کوچه
کا پیرای دی وي کا تراټکای زړای دی وي کا میرګي دی وي کا بالو دی چې څه بالو فشار چاجګي څه فشار معده تکلیف وي ټول ته مطمئن دغه د پورا دای توازینا کوی دغه خیر وي خلق تا خدمت تر وطن قدرمن تو سه مخ کې څه کیسه سره وکړي چې ډېر خدای د مینا توازینا کم تو سار وخت کړای شي چې کډګر صاحب ته روشي د سره کا خیر وي توازینا پوکای پیسې زون سره راځي چې څه د ورکړه خو ادرزر ناکام ورکوي نه پړتا چې څه ورکوي د امر شکرنا نه صدقه وارني شي او خبريال صاحب صدقه نشي په مونږ نه لګ د خوي قدر دیوانی مچرګ دا وسر ریو پښوی خو چا خو زداس خبر شوم چې داسه تو ویزا کې چې کله تو ویز ورکه ته وایي چې چا خلته چې سپایدر وغه پیږي بیا به ولته نه یک د کانی چې سپای نه بیا به زړه ته نه درواله دا کی ساری اختیار چې کله دام یک د سپای به زړه ته نه درواله نه دا معلومه خبره ده چې زړه ته ور شي ته نصیب به پاتې کیږي کله کله چې مونږ ځولنی به باور شو چې وای چې ولا د تویز مو ولا کا کور ور راځي بیا و داري مسله ماسته ورو شو چې ا تشویش خامخا ده ته فکر ته ور دي چې تشویش ورو ورځي او ځا کور ور نه کیا سبوته په مونږ چې نارته شي پیسې ورکای په تاسو یا خود ته خوشای په زړه کې وراله قدر بل ډېر خکټګار دی خپریون لاري پودالای دلې پریون وسرابي یار څه شای چې مایدا ملا سار وختون د تالیږي پښتای د خوګي بخاده وړي لوس متاد دام کو ډېر خسړای دی که خیر خط وازینه د مینا کو تو سبه د کیسه نو ویر ودلې موز نو ور ود قدرمن بیا چې زګول بشیر خان سره د داسې بل کډګر تو سه تازه رقم یغه پرم پلوی مهربانه خدای سپارم